پر موږ د کیلکولیشن د اکاونټینګ او د دغه چاپیریال باره کې څو خبره تشریح کړې. اوس راځم زه د هوم ټیب ته. په هوم ټیب کې چې څومره کمانډز د هغې سټارټینګ کوم. پای پوره په هوم ټیب کې تاسو سره کلپ بورډ دی، فونټ دی، الاینمنټ دی، دغسې نمبر دی، سټایلز دي، سیلز دي اینډ ایډیټینګ دی. نو ګوره تاسو د کلپ بورډ ته وګورئ څنګه چې تاسو مایکروسافټ ورډ کې ویلي وو که نه، داسې دا کلپ بورډ کمانډز چې کوم دی هغه ستاسو په دې مایکروسافټ ورډ کې موجود دی. یو ساده مثال به تاسو له درکړم چې څنګه تاسو هلته کټ کاپي پیسټ کول، هغسې دې ځای کې مونږ سره دي، خو چونکې دې ځای کې ډیټا ده او مونږ محاسبه کوو، نو ځکه تاسو باید چې صحیح طریقې سره کټ کاپي پیسټ اوکې. نو دې ځای نه زه نیم، سیلري او دغسې ایډرس اخلم. وګوره ایډرس او وګوره دې ځای نه احمد، سجاد، اکرام، واحد، یونس. وګوره دې کې زه ډیټا یو په یو به دې ځای نه ایډ کړم. وګوره دغسې د 3000 دغسې 4000 دغسې 5000 سیلري مې واغسته اینډ دا ډیټا ما سره شوه. اوس دغه ډیټا چې کوم ده داسې یو ځای نه بل ځای ته وړم، دا به انتخاب کې او دا به دې ځای نه کټ پې کې باس. وګوره مایکروسافټ ورډ کې خو غیبه شوه که نه، او په مایکروسافټ ایکسل کې دقسې وګوره دا سلیکشن ترې راته وشي او د هغې نه پس وګورئ تاسو هر ځای ته چې ځای کم ځای ته چې تاسو لاړ شئ بس پیسټ باندې کلیک کړه، هغه ډیټا د یو ځای نه بل ځای ته اټومیټیکلي موو شي. که تاسو واپس دې ځای نه کټ کې بیا تاسو راولئ دلته کې، نو ګوره دې پیسټ ته راشه، اټومیټیکلي ون بای ون تاسو پیسټ کولی شئ. دا د هغې یو اسانه طریقه ده. وګورئ که چېرې تاسو د کټ نه پس تاسو کاروئ، نو وګورئ تاسو سره کاپي کې دوه کمانډ دي، یو کاپي دی او یو کاپي ایز ا پکچر دی. اوس ډایرکټ تاسو دې نه یو کاپي اخلئ، نو وګورئ ون بای ون دې نه تاسو یو کاپي اخیستی شئ. دلته کلیک کا او د هغې نه پس وګورئ تاسو په دې پیسټ باندې کلیک کړئ چې څومره کاپیز اخلئ، نو وګورئ دلته پیسټ باندې کلیک کړه. وګورئ دلته زه یو کاپي اخلم، نو که تاسو نور کاپي نه کوئ بس صرف دا اخري کاپي وي ستاسو، نو د کیبورډ نه انټر پریس کوئ. چې کله هم د کیبورډ نه تاسو انټر ووښئ بس بیا نور چې کوم دی کاپي پیسټ کمانډ تاسو سره کار نه کوي، به دغه ستاسو اخري کاپي شو. او که ډایرکټ په پیسټ باندې کلیک کوو مطلب دا دی چې دی به یو په یو کاپي کوي او تاسو له به درکوي درته. د هغې نه پس وګورئ کاپي ایز ا پکچر. زه غواړم چې دا لیکل ایز ا پکچر راولم، نو ګوره دا به زه سلیکټ پې کړم او دلته تاسو وګورئ که نه کاپي ایز ا پکچر باندې به کلیک کړم. نو ما ته وایي چې ته په سکرین باندې راولې که د پرنټینګ دپاره یې کوې. که په سکرین باندې راولې نو دا دوه آپشن به تا سره آني، او که د پرنټینګ دپاره یې کوئ نو دا یاد ساتئ دا آپشن به تا سره آف وي، ځکه پرنټینګ دپاره یې کوم که نه. نو زه هم دلته په سکرین باندې راولم، نو ما ته یو بټ میپ دی یو پکچر دی. بټ میپ مطلب دا دی دا له خیرئ لکه څنګه چې تاسو ایم ایس پینټ کې یو څه جوړ کړئ خیرئ کې نه موږ سره، او یو داسې ته وایي چې په ډیجیټل کیمرا دا فوټو ایسته دی. د هغې دپاره تاسو په دې پکچر باندې کلیک کړه او دا دې ځای نه اوکې کړه. بس چې کله تاسو دا اوکې کړه وګورئ پیسټ ته راشئ دې ځای نه، نو ګوره هغه لیکل ما سره لکه د ایمیج د عکس په شکل کې پیسټ شو. تاسو دا ایډورټایزمنټ ګوره د اعلانات که نه، نو پای کې ولا دغسې چېرته د محاسبې اعلان کوي نو دغسې یو پکچر فارم کې اغوستي. که تاسو فارمیټ ته راغئ لکه څنګه چې تاسو مایکروسافټ ورډ کې ویلي وګوره اینی ډیزایر ستاسو د چایس مطابق چې کوم دی یو سټایل یو دغه دې ځای له ورکولی شئ دغسې. نو سبا د نه څوک تپوس کوي چې دغه ډیټا به زه د عکس په شکل کې څنګه راولم، وګوره دې ځای نه به دغه ډیټا ټوله انتخاب به کړئ. رابه شئ تاسو وګوره دې ځای نه ډېر په اسانه سره کاپي ایز پکچر ته به راشئ او دې ځای نه پکچر والا او دا اوکې کړه دلته. د هغې نه پس وګورئ چې کله هم تاسو د پیسټ باندې کلیک کړئ وګورئ څومره اسان طریقې سره د عکس په شکل کې تاسو له هغه پیسټ یې کړه دلته. او وګورئ چې کله هم تاسو فارمیټ ته راشئ نو دې ځای نه اینی یو سټایل هر څه چې ورکوئ دلته ون بای ون دې له ورکولی شئ تاسو. نو دا یاد ساتئ دا د ډیټا پیسټینګ باره کې یو څو خبرې شوې چې تاسو ته ما دې لارې نه تشریح کړې. بیا ګوره فارمیټ پینټر دی. وټ ډو یو مین بای فارمیټ پینټر؟ ګوره که چېرې ما سره دقسې یو ډیټا موجود وي او زه دلته راشم پیسټ یې کړم، وګوره دې ځای نه پیسټ کوم، بیا د هغې نه پس وګوره دې له زه یو کلر ورکوم، نو وګوره کلر دې ځای نه ما اساین کړه چې دا کلر مې ورته ورکړه او دې ځای کې وګوره دا کلر مې ساین کړه. بیا دلته رالم څه بل څه کلر مې دې له ورکړه لکه دا کلر ورته ورکوم، د هغې نه پس وګورئ دلته یو بل کلر ورته ساین کړه. وګورئ دا کلرز دي. اوس زه غواړم چې دا کم فارمیټ تاسو دې له ورکړی دی غواړم چې دا فارمیټ دې له هم ورکړم، نو دا به زه
انتخاب وکم او دلته وګورئ په دې باندې بیا راکش کوم د قص چې په دې کش کې چې کم فارمیټ تاسو سره په دې باندې هغه اتوماتیکلی ستا په دې ټیکسټ باندې هم وکارول شي نو وګوره دا د یو آسان ایزی طریقه ده بس دلته راشي کنه لږ رینج کې نه چې ما ته پته لګي نو وګوره دغه سي 1 by 1 دغه ډیټا تاسو فارمیټ پینټر د لارې نه سلیکټ کولی شئ وعلیکم السلام وګورئ که چېرې زه دا ډیټا واپس انډو کوم کنټرول زی سره کنټرول زیډ وګورئ دا ما انډو کړی دی ځای نه واپس یې راځم وګورئ دلته پیسټ کې تاسو سره وګورئ مختلف قسمه کمانډس دي نو پیسټ نیو ایز ا فارمولا ایز ا نمبر فارمیټنگ keep source formatting and no borders keep source column width and transpose and so on ګوره که تاسو دغه ډیټا دلته انتخاب کړی وي داسې وګوره دې ځای کې زه ولو مغسې یو فارمیټ ورکوم لکه څنګه چې تاسو الریډي یو فارمیټ ورکړی و د هغې باره کې یو خبره تشریح کوم تاسو ته ګوره دې ځای نه دا کاپي کوم که نه نو چې کله تاسو دې ځای نه کاپي کوئ نو د هغې دغه یو څو آپشن دي چې هغې زده کړئ تاسو زه راځم دې ځای نه وګورئ اول ما ته وایي چې همدغه شکل کې پیسټ کې بیا ما ته وایي چې فارمولاس پیسټ کې که څه کې we couldn't find a space the clipboard another program might be using it right now okay ما هو another program خلاص کړم نه so paste it وګوره دغه سي زه 1 by 1 دا ډیټا اخلم زه راځم د فارمولا ته د فارمولا څه کار دی what do you mean by this نو ما ورشه بس so زه دلته کې د فارمولا بغیر چې کوم دی آپشن د فارمولا ته راځم د فارمولا کار څنګه دی ګوره سبا د نه څوک تپوس کوي یو اگزامپل پې درکم درته زه دې ځای نه چرته سیلري د دلته ما سره بونس د دلته ما سره ټوټل دی دا خبره ذهن کې یاد وساتئ دا ډېر انټرسټینګ ده ستاسو یا ټوټل په دې ځای نه به زه ټوټل صرف وباسم زه در کوم سه 1000 2000 3000 او دغسې دا به ډریګ کوم وګورئ دا دواړه انتخاب کړو نو 1000 اضافه شوي دي نو زه ډریګ مې کړی دې ځای نه او دلته ما ته ګرینډ ټوټل پکار دی ګرینډ ټوټل که چېرې ستا دا لیکل دی بل سل توړي نو کوشش کوئ چې یا خو په دې ځای باندې ودرېږي ډبل کلیک کا ډبل کلیک او یا چې کوم دی کني نو راکش یې که داسې لږ داسې دې ځای پورې خو چې ډبل کلیک کې څومره چې ستاسو ټیکسټ وي همدومره ستاسو کالم پلنوالی اضافه شي زه ته یم ګرینډ ټوټل ما ته راکړه نو ګورئ د ټوټل رایستو دپاره وروسته به تاسو وایئ خو دا سګما علامه ده بس یو ځل کلیک یې کړه او بیا کلیک کړئ ځای نه پس یو قسم ماته وي چې دې ځای کې ما چېرته اضافه معاش اخیسته دی بونس داسې وګورئ 100 200 او دا دواړه انتخاب کا دا دواړه او دغسې وګورئ د آټو فل نه دقسې ډریګ کړئ دې ځای پورې یو قسم ماته وي چې دا ډیټا داسې کار وکړه دلته دا کومه فارموله چې تا کارولې ده دا ما له دې ځای کې مو کاروه نو که دا فارموله ډېره زیاته غټه نو تاسې نشئ لیکلی ډایرکټ دلته پیسټ ته راشه دې ځای نه څه باندې کلیک کا دغه فارموله باندې کلیک کا بس come on yaar sake ٹھیک ده کنه نو ګره څومره آسان طریقې سره دغه سه 1 by 1 دا تاسو واغستې شئ دلته بس you can take them really simple ٹھیک ده کنه نو سبا د نو کوېسچن کوي نو د دې لارې نه تاسو ګورئ د کومه فارموله چې دې ځای کې وکنه وګورئ که تاسو په دې کلیک کې نو مقه فارموله دې ځای کې راغلې ده څنګه چې دې فارمولې دا عادات جمع کړي دي دغسې دې فارمولې دا عادات ما سره جمع کړي یو فارموله تاسو کارولې د ډېره ګرانه ده ډېره مشکل ده او تاسو غواړئ چې دا فارموله ما له دې ځای کې هم پکار ده نو تاسو به ډایرکټ چې کوم دی د پیسټ ته به راشئ او په دې پیسټ کې او په دې پیسټ کې به څو کې دغه طریقې سره به تاسو دغه ډیټا به صحیح طریقې سره دا فارموله به تاسو پیسټ کړئ I don't know what happens to the Excel. بیا راشئ وګورئ دې ځای نه د پیسټ نه پس چې کوم دی زه راځم دغسې معاش مې بیا واغسته 1000 2000 and 300 دا به ډایرکټ کوم صرف تاسو ته پریکټیکل کوم چې د آپشن موږ سره مطلب څه دی دا به زه کاپي کوم را به شم دې ځای نه پیسټ کړه
وبسې ما سره دې وګورئ formulas and number formatting. Formulas and number formatting. او وبسې تاسو سره دې keep source formatting. We couldn't free up space on the clipboard. Another program might be using it right now. बल program कौन सा करे यार? वो Excel the connection कौन है? Sounds of sure. نو ګورئ زه دلته واپس راځم دغه فارمولا ده که نه فارمولا باندې خو تاسو پوه شوئ فارمولا او نمبر فارمیټ وایي څه ته په دې لږ پوه کوم ګورئ دلته ما سره معاش دی چېرته دا لږ معمولي دغه دی خو باید چې تاسو پوه کړئ فیضان او دلته زه وګورئ دا 2000 دا 3000 دا 4000 دا 5000 دا اصل کې اخلم او د دې زه ټوټل مخلم نو د سیګما علامه باندې به یو ځل کلیک کوم او بیا به کلیک کوم دې سه نو ګورئ دلته اوس په دې باندې ما دا نمبر فارمیټ هم وکړو وګوره دې ته نمبر فارمیټ وایي اکاونټینګ نمبر فارمیټ دا دی ما سره چې یو خو سره ډالر ساین راشي د 1000 نه پس سپریټر راشي لکه 96000 او دې نه پس تا سره د 2 صفر د سره راشي زه ته مال دا ډیټا سره سره دا فارمیټ هم دلته کاپی کا فارمولې سره دلته پیسټ راځم او په دې اف ایکس باندې کلیک کوم دلته بس او میرا ته فارمولا پیسٹ کړه او میرا ته نمبر فارمیټ پیسٹ کړه اوس ګوره که چېرې دې ځای کې زه اعداد اخلم لکه 1000 دغسې 2000 دغسې 3000 دغسې 4000 نور څومره چې وګوره تاله به په دې شکل کې درکوي مطلب دا دی چې ستا په دې سیل کې نور سپیس نشته نو په دې باندې ډبل کلیک کړه دغسې نو ګوره چې کم فارمیټ او کم فارموله تا سره دې ځای کې وه هغه فارمیټ هغه فارمولې تا سره دې ځای کې درکړه دا په خبره ورسېدی که نه یو فارمیټ تا په دې باندې اغسته دی واپسې د فارموله اغسته ده غواړې چې د دې سیلز نه دا کومه فارموله چې تا دې ځای کې اپلای کړې ده زه په دې باندې بار بار دا کار نشم کولی بس هغه کاپي کا او زه فارمولې دغلته کې پیسټ کا چې څومره اعداد دي اب جم شي او ستاسو هغه فارمیټ هم پې اپلای شي بیا زه دې څه نه دا کاپي کوم راځم واپسې وګوره کیپ سورس فارمیټینګ ته وګوره دې څه نه وٹ ډو یو مین بای کیپ سورس فارمیټینګ کیپ سورس فارمیټینګ مطلب دا دی چې لکه دې ځای کې تاسو چېرته نیم اخیستی دي څه نه وګورئ یا دلته زه نیم اخلم نیم زه کوم دې ځای کې وګورئ احمد دلته سجاد داسې وګورئ نور داسې کمال داسې خالد او داسې وسیم ایټسټرا نو وګوره دې ځای نه که چېرې تاسو چېرته یو ټیکس دې ځای نه والې او دلته دا فارمیټ صرف واخلې که نه کیپ سورس فارمیټینګ زه ته یم چې دا فارمیټ همدقه ځان سره یاد وساته بله ډیټا فارمیټ ځان سره مه اخله همدا فارمیټ سره د ډیټا راته راکړه که چېرې دا ډیټا سره د فارمیټینګ غواړئ نو ګوره دا کاپي که دې ځای نه او دلته راشه سوکه دا کیپ سورس فارمیټینګ ته ټیک مارک آن کا هیوي گو دا فارمیټس دي ما سره دا فارمیټس دي یو په یو تاسو دې لارې نه اخیستی شي ګوره په دې باندې ډبل کلیک کا چې هغه ډیټا ټوټل هر څه دله درکړي ده که بیا تاسو پیسټ رالی او بسې نو بارډرز دي نو بارډرز مطلب دی ما سره وٹ ډو یو مین بای نو بارډرز زه به دا ډیټا واپس چې کوم دی دا به انډو کومه چې تاسو صرف طریقه ته وښیم ګوره که دا ډیټا ټوله زه انتخاب کومه دې نه دا فارمیټ لرې کومه نو فیل یې کوم دلته بس یاد ساتئ ګوره دا کوم ګریډ لاین چې تاسو ته ښکاري دا پرنټیبل نه وي تاسو سره دا پرنټ کېږي نه که تاسو پریویو ته رالی که نه تاسو ته به اټومیټیکلي پته ولګي چې وګوره پریویو ته راځم دې ځای نه دا ما سره ګوره پرنټیبل نه وي دلته اټ از ناٹ پرنټیبل که زه ډېر دې ځای کې دا وګورم دا ما سره پرنټیبل نه دي را سره یو کس ماته وي داسې کار وکړه دې له دا بارډرز ورته ورکړه نو ګوره تاسو سره یو کمانډ دی چې هغې ته بارډرز ورته ویل کېږي آل بارډرز باندې کلیک کړه نو ګوره هغه یو په یو بارډرز یې تاسو له یو په یو دله درکړه اوس ماته یو کس وي چې دا ډیټا پیسټ کا زه ته یم صحیح ده دا به زه کاپي کوم دې ځای نه او چې کله ډایرکټ یې پیسټ کړي که نه یا کیپ سورس فارمیټینګ کې نو یاد ساتئ ستا هغه بارډر ډیټا ټوله ورسره ډیټا سره د فارمیټ سره د فارمولا سره د بارډر تا سره پیسټ شو
نه زه ته چې ماته وداوټ بارډر راته راکا تاسو به پیسټ ته براشه وداوټ بارډر باندې کلیک کا نو ګوره دلته مطلب دا دی چې نو بارډرز بنی نور به تاسو سره هر څه دلته موجود وي د سره ډیټا بتا سره خو بارډر بتا سره موجود ني نو سبا د نسو ته پوس کوي چې ماته سره د بارډر راکا نو بیا بتا سو ډایرکټ پیسټ باندې کلیک کې که تاسو یو کوم چې بارډرز مرا کوي نو تاسو به ډایرکټ د پیسټ ته براشه او دلته نو بارډر باندې کلیک کې تاسو او بس یې ما سره د کیپ سورس کالم ویډ what do you mean by keep source column width ګوره څنګه چې تاسو دا ډیټا یو په یو واغسته کنه څنګه چې دا پیسټینګ سپیشل طریقې دي د ذکر درکې سبا که تاسو را ډیر یو غټ لیسټي او تا نه آی کې یو کس غواړي باید چې مخکې سه پیسټینګ بلوکې تاسو خپل سوچو کې د دې کالم پلنواله زیات ته د دې بل کالم زه غواړم چې دا پلنواله هم دغه مر ټیک ته کدا چرته سبل ځکه کې پیسټ کوما تاسو خیال دی که زه ډایرکټ چرته پیسټ کم دلتا نو دا غیا کالم خپلنواله کم نه دی ما سره دلته زیات دلته کم دی دلته زما ډیټا په دې ترس کې راته خي زه خو بار د دې سیټینګ نشم کولی سونه په اسانه طریقې سره گو بیک اینڈ پیسټ ان کالم ویډ دې زنه واخلا څومره چې د کالم پلنواله الته دی الته په دې ځکه تاسو نه موجود دي صحیح ده کنه څومره چې د کالم پلنواله تاسو سره دي ځکه دی دوباره د کالم پلنواله تاسو سره مغلطه کې موجود دي بیا تعالی بار د زیاتولو یا د کمولو ضرورت نشته دی کته د دې کالم پلنواله ګوري رائټ په کلیک کالم ویډ تراشه د دې 19.29 پکسلز دی او په دې باندې رائټ کلیک کالم ویډ تراشه 19.29 پکسلز دی مطلب دا چې د کالم پلنواله سره سیټ ټیک دی بیا پس وګورئ یو بل کمانډ چې ته ټرانسپوز وته ویل کی what do you mean by transpose ډېر انټرېسټینګ کمانډز دی ایکسل کې باید چې دا تاسو خامخا سره یاد وساتئ ګورئ یو کس یو کالم زغست دي مثال نیم سیلری ایڈریس فون کنټری دغه څه واسطه دي وګوره دې څه نه یو کس په کالم کې ډیټا واسطه دا کالم بیس تک نه وګوره دا څه 1 2 3 4 5 دغه څه کالم 1 کالم 2 کالم 3 کالم 4 زه غواړم چې دا د کالم نه رو ته چینج کړم نو ګوره دا کاپی کړئ دې نه او دلته براشه وګوره پیسټ سپیشل ته او دې نه پسو کې ټرانسپوز نو ګوره چې ما ته پر رو شکل کې لکه رو 1 رو 2 رو 3 رو 4 رو 5 دې شکل کې راځي نه واپس که چا یو دا سلیکلی دی بل ته چینج کې به کاپی کړئ دې نه واپس راشه دلته ډایرکټ پیسټ باندې کلیک کا او ټرانسپوز یې کړل دلته بس یعنی د کالم نه رو ته چینج کول شي او د رو نه کالم ته چینج کول شي دا دغه یو آسان ایزی طریقه ده موږ سره بیا راشه وګوره دې نه واپس فارمیټس تا what do you mean this one person formats and view value and source formatting څنګه چې تاسو په دې شیټ کې کله په دې ډیټا باندې لکه فارمیټس اپلای کوم وګوره دا فارمیټس دي ما سره او دا دې نه کومه طریقه د بیک کاپی کوم دلته دا ته چې دا کارو کا دا ډیټا ما ترا خو چې فارمیټینګ په نوي نو ډایرکټ دا والا فارمیټینګ پښتا نشته ما سره چې کوم فارمیټینګ تا په دې کارول دي هغه نشته تا سره دي سه او کته چرته دا وګورئ کنه دلته خو ستا فارموله ده دلته ستا فارموله نشته دلته عادت دي سره ګوره که چرته تاسو دا ټوټل چرته موجود دي ټوټلی کنه ولې مخکې ګوره تاسو دې ستونزې پیښې دي شي یو کس وی دا جواب راوړ دلته مال راکا چې کله کاپی کړي زه نه دا کاپی کو او چرته دې ځکه پیسټ کړلتا یو دا دې فارم کې به درکې خالی به درکې دلته تب ټوټل ګوره به خالی دا سره نه نه ماته انسر راکا انسر به څنګه را لیم دا کاپی کړی دي ډایرکټ راشه دې ځکه او دې پیسټ کې صرف دا ویلیوز والا الی تعالی ټوټل درکول شي فارمیټینګ هم سره کې ځان سره فارمیټینګ وګوره فارمیټینګ هم ځان سره کېدا نو پیسټ تراشه فارمیټینګ هم دې ځنه والا دلته فارمیټینګ هم دلته هم فارمولا وګوره شاته فارمولا نشته ادا دې درکړل او داغه سره فارمیټینګ درکړل بیا زه تم چې نه بس دا سورس فارمیټینګ ما تراکا نو کاپی کړي ځنه او دلته چرته پیسټ کې نو پیسټ تراشه keep source formatting دا را تراکا او چې کلم په ډبل کلیک کې نو فارمیټینګ ډیټا ټول تعالی درکړه خو فارمولا داغه شاته نشته دی فارمولا داغه شاته نشته اویلیبل نه ده بو سره دي سي بیا دا ډیټا ز کاپی کوم دي زینا او د کاپی نه پس کوم دغه راځم دلته پیسټ سپیشل تا اگین بیا تاسو درکې اذر پیسټ فارمیټینګ را تراکا وګوره پیسټ لینک را تراکا
एज अ पिक्चर रात राका और एज अ पेस्ट लिंक के रात राका बिया दी ऑप्शन तो ओगरे कीप सोर्स फॉर्मेटिंग सिर्फ टेबल फॉर्मेटिंग रात राका नो ब्रेक द डेटा ब्रेक दा ओगरे पर क्लिक कर डायरेक्ट हम पिता सु कारकोले सिर्फ अगर टेबल है दरकन वक्ती मूला द बॉर्डर एथियोविस्ट डेटा राकड़ा उसमें ते बॉर्डर रावा वस्त डेटा में प्रे खोदल तक यो कस्मात माला दा बॉर्डर टेबल रात जोड़ का दा स्ट्रक्चर दा फॉर्मा रात राका नोट डेटा प्रेक द पदे के डेटा चोमा दा तरीके ता सर नो जमादा सिना बस यो गोरे पेस्ट वापस पेस्ट स्पेशल तराशे दिसे ना तो तुम च भाई एज अ लिंक के रात राका पेस्ट लिंक पे शक्ल के रात राका तो दा पेस्ट तुम शो लिंक तुम शो मतलब दा दे उसको दे के चरता चेंजेस रावले लाइक एम्प्लॉय अवस्था ऑटोमेटिकली दे के रास कदे के जोर कम से उस दा को 9000 दे ऑटोमेटिकली आंसर बता सरम दे के रास नो पेस्ट तुम शो और डेटा लिंक तुम शो मासा सबादन सुक्त पोस्ट की चुगर मासर दा डेटा दा जवारम च दा लिंकम कंबल जे के दा वदे से ना कॉपी कम यो न्यू शीट दा बराशमा और दल तबे पेस्ट पे कम पास डायरेक्ट में पेस्ट कर देता उस यो कसरा तो वही दा डेटा चिता का मगस्ते दा यो बल जे के पेस्टम को लिंकम का ने बिल्कुल है तासु कवले शे दा डेटा बटोले इंतखाब बके दा बशे कॉपी ता द कॉपी न पस ओगे दल तराशे पेस्ट लिंक बांधे क्लिक का नगर दा पेस्ट लिंक कोले शे वगैरह सोमरा आसान तरीके से जो तो रुकम दे जन इकराम अल द बच्चे की वाहिद सज्जाद यूनस वगैरह जो पयोता सुदा हस्ते वापस शिकम दे दा डेटा से कॉपी कोमा जो वालम दा एज अ पिक्चर मा तरह का नो वगैरह एज अ पिक्चर डायरेक्ट देता लहमा ऑप्शन दर करे दे है वी गो दिस इन सिंग तासो ऑप्शन करू कना एज अ पिक्चर रा तरह का दे से एज अ पिक्चर रा तरह का फॉर्मेट तराशरी से ना अगर एनी स्टाइल दे लेता सो उपयोग वर्क कवलिश ओ मुसीबत पे किदा है कता सो पदे डेटा के चरते चेंज पैदा कनो अब तगीरात पे किरावस करना पदे पिक्चर के निशिरात ली तो तम दास करो का एज अ पिक्चर रात राम का और च लिंक मशी जैसा पदे के सुमरा डेटा तगीरो मा जा दे पिक्चर कि ऑटोमेटिकली ओ मगा तगीरात राजी खुद बखुद मगा तगीरात राजी तो दागे द पारवसो के उमदा का डेटा च कम दे पेस्ट तराशे और दल द पेस्ट लिंक्ड पिक्चर का दे से ना बस ओरे दा जो तुमने एम्प्लॉय ना सिर्फ माता नेम पकार दे ओरा अल्लाह जो हुक्म दे कि माता यूनस पकार दे तो माता इकराम पकार दे तो माता वाहिद पकार दे दा चेंजेस च दीजे के को दीजे के राजी देखे नशी को दा पिक्चर की चेंज की नेवर ना as a picture means सारा टेबल किरा वाले नो बस दा मूसर च कम दे एज अ पिक्चर लिंक शो मासरा तो आप सोर्स के चेंजेस रावले उस ताप पिक्चर की पता गिरात रहा सही है ना पिक्चर के हो पिक्चर दे हाउ कैन बी एडिटेड दिस फोटोशॉप को ना देखा ना नदी वजना इट कैन नॉट बी चेंज्ड नदा याद साथे द पेस्ट स्पेशल यो सोडे रगटे खबरें भी चिता उस तमाते श्रेक ले आजम दे न पेस्ट स्पेशल द लास्ट नंबर कमांड दे पदे के उस खबरदार है हाउ टू ब्रिंग डेटा फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उस बदा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड न बताओ डेटा सिंगरावले नदाई बारे के ताउसरे सो खबरें तशरीह कमा लेट मी डू सो नगरे क सबादन सोक तपोस की चबई द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड न डेटा ताउ सिंगरावले नगरे जबर राइट पर क्लिक कमा राबशम रंता और दिस न बयात साथे ताउ बोली के वेन वर्ड बता सुली के पास उस शकलम ताउ वेन वर्ड उली के नगरे तास द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड न हम डेटा रावस्ते शे ओगरे दा बस डेटा पर ऐड कमा एक वेलकम वर्ड क्लास ओगरे दा से द डॉट पर इज ने दिखा उस दाई न पस ओगरे दा बस सेलेक्ट पे कमा और दा बदल तक कॉपी पे कम बास और द कॉपी न पस ओगरे एक्सेल तराशे और द एक्सेल न पस द पेस्ट स्पेशल बांधे व क्लिक कमा और दा न पस पेस्ट लिंक और दा बस ओके व कम बास ओगरे पेस्ट लिंक और दा में ओके को उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के सुमर निकल के अब बता सर ऑटोमेटिकली पर एक्सेल के खुद ब खुद बदल सर रस सुमर चेंज तप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के दा हम चेंजेस तगीरात पता सरा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बाद खुद ब खुद बदा डेटा ता सरा यो उपयोग दे सर रस नो सबादन सुक तपोस कुलिशी तो वही पर कम तरीके से रमंग लिंक का गस्ती शु तो बाच तासो पेस्ट स्पेशल न दा तरीके खाम हुआ है सिंगानो पयोडो आओ बिल्कुल आदि की निश्चित बस सिर्फ यो दे सिर्फ टेक्स्ट एंड ऑब्जेक्ट दे कना बस वो टेक्स्ट हम दे आदि जैकेम एज अ ऑब्जेक्ट हम दे मतलब दा सबादन सुक तपोस की वे सिंग तरीके से हम गोदा डेटा लिंक को दे लार ने तासियो पयोचकम दे कारावले शेदो आसान है ना राजम दे जनो गोरे फॉन्ट ता फॉन्ट हम
د مایکروسافټ ورډ کمانډز دي ټول هغه سیس تاسو هلته ویلې دي لکه وګورئ زه نیم ته راځم سیلري دغسې ایډرس نو که تاسو چېرته ډیټا اخیستي داسې وګورئ دا ډیټا موږ سره ده نو وګورئ که تاسو چېرته ډیټا واخیسته وګورئ فرام say جلال آباد کابل دغه ډیټا ما سره ده که دغه ډیټا وګورئ دا وګورئ دې ځای نه فونټ والا اخلئ که نه تاسو ویلي دي الریډي میسټوډ والا آپشن دی تاسو ډسکس کړي دي هلته سایز ولا چېرته زیاتوئ کموئ دغسې خیال هم دی که نه نو سایز ولا کمولی زیاتولی شي ډېر اسان دي او دغسې وګورئ سایز چېرته دې ځای نه زیاتوئ دې ځای نه یې کموئ دا الریډي تاسو مایکروسافټ ورډ کې ویلي بولډ کوئ یا ټیلیک کوئ دې ځای نه وګوره انډرلاین کوئ انډرلاین خو د خیر موږ سره فایده هم نشته چېرته بارډر ورته ورکوئ بارډر ورته ساین کې وګورئ که تاسو مایکروسافټ ورډ ته راغلی که نه نو دا څومره کمانډ چې کوم تاسو سره وو هغه دې ځای کې تاسو سره بارډر یې تاسو له دې ځای کې درکړی دی اول ته بارډر تاسو ډایرکټ په فونټ کې دی وګوره بولډ ټیلیک انډرلاین او دغه ټولرس مایکروسافټ ورډ کې تاسو ته ما تشریح کړي وو نو باید چې دا خو ډېر ایزي دي یو هیو ټو لرن اټ داسې وګورئ بارډر ته ختموئ نو نو بارډر یې که دلته وګورئ نو بارډر کا ډېر اسان میتھډس دي چېرته کلرز ورکوئ نو هغه ایریا انتخاب کړه کوم چې تاسو کلر ورکول غواړئ دې ځای نه نو وګورئ دا کلر دی او دلته وګورئ دا کلر چې کوم دی یو په یو تاسو ساین کولی شئ میسټوډ په شکل کې او تاسو فونټ له چېرته کلر ورکوئ نو دې فونټ له چېرته کلر ساین کې وګورئ دغسې اني ادر کلرز کوم چې ستاسو چایس دی خو مونږ بار بار اټومیټک کلرز بلیک اخلو که نه تور رنګ کې اخلو بس دا فونټ دی لاړ شم پسې مخکې که نه بس په دې کې د پیسټ یو څو کمانډز وو دا پورشن پکې نیو دی نمبر پکې نیو دی سټایلز پکې نیو دی انزرشن او په دې کې بس دا سورټ پورې نو فایند اینڈ سلیکټ او دا کې یو څو آپشن شته بیا انزرټ کې یو څو کمانډز نیو دی پیوټ ټیبل دی ریکمنډډ ټیبل دی ټیبل دی السټریشن خو تاسو هلته هم ویلي دی پکچر راول او ویډیو راول او سمارټ آرټ راول انشاءالله وی ول سی اټ آسان دي دونه خاصه خبره نشته د فارمولاز پورې لا څه خبره نشته بیا د هغې نه پس تاسو سوچ او تاټس او تھنکینګ شروع کېږي ځکه چې تاسو به